نو خبره دا چې د احمدشاه بابا د امو تر اباسي نه زموږ د پښتنو وطن چې کوم دی د هغې د جوړولو لپاره دا ډېره ضروري خبره ده او دا زموږ د ټولو پښتنو وظیفه ده چې موږ د لر او بر داسې یو د میرویس خان او د خوشحال خان غورځنګ جوړ کړو چې هغه د پښتنو ټول مطالبې دنیا ته ووایي او هغه په ډاون سټریټ کې هغه په ټوله دنیا کې چغې ووایي چې د پښتنو د پښتانه به د چا نه د خپل نوم ورغوښتلو نه غواړي پښتانه به د چا نه د خپل حق خبره نه کوي په خپل کور کې پښتانه خپل حق ګټل پېژني خو پښتانه په یو پلیټفارم باندې راغونډول غواړي عزیزانو زه خبرې ډېرې نه اوږدوم که بیا څوک سوال کوي زه تابعدار یم ملګري مې شته مشر ملګری شته پښتنو سره زړه تور دی د مغولو خبردار په نیتونو یک په یک یم او هغه ځای چې د عزت له مخه نه وي کوي کار د هغه ځای پورې حق پات یم او هر پښتون چې د مغولو نوکري کا که دی زده د هغو واړو بهترک یم او لکه باز په لوی لوی ښکار زما نظر دی نه چې ګرځي ګنګوټ نیسي باد خورک یم او چې په غوښو یې ګزران هغه زمری یم نه چې ولې د وښو خوري هغه موږک یم او چې نیسلی مې دا هوډ د نامو ننګ دی که د خپله هوډه واوړم که نیزک یم که د لر دی که د بر ټول پښتانه دي زه د ننګ په کار له واړو مشترک یم او د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم خټک و چې د فرید ملاتیر فرهنګ دی نو زه د خپل شعر نه مخکې بیا شیرین خان ته خواست کوم چې راشي ساقي راشه ډکې ډکې پیالې راکړه چې د میو په مستۍ شمه سرشار پښتنو زلمو بیا لاسونه سره کړل لکه باز منګولې سرې کړي په خپل ښکار درست پښتون تر کندهاره د اټکه سره یو د ننګ په کار پټه واشکار عزیزانو د ستاسو ټولو په اجازت باندې زموږ دلته مشر مېلمه د جرمني څخه د پښتون سوشل ډیموکریټک پارټۍ مشر مېلمه دلته زموږ مېلمه دی او موږ سره په دې غونډه کې ناست دی نو زه هغوی ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته د خپل وطن په مسایلو د خپل وطن په وسایلو او د خپل وجود په دې سیرې ګریوان باندې کې په تفصیل سره روشنایي وغورځوي شیرین خان ګردیوال درنو او قدرمنو پښتنو مشرانو همزولو کشرانو ملګرو ستړي مه شئ هر کله راشئ خدای همیشه ژوندي آباد او خوشحاله لره زه په خپله مخکې دې نه چې خپله خبرې وکړم ډېر خوشحاله یم چې نن دا پښتانه د یو احساس په بنیاد باندې نن دلته خپل قیمتي وخت دی د دې دپاره مصرف کړی چې د پنځو پښتنو سره دلته زړه خواله وکړي زموږ او ستاسې مسالې ډېرې مشکلې دي زموږ او ستاسې تاریخ اصل کې د جګړو پرابلمونو او کړکېچونو څخه ډک دی خو پښتانه په خپل تاریخ کې تر اوسه پورې په دې بریالي شوي دي د دې کړکېچونو او کږلېچونو نه دغه قوم په نره په مېړانه اوچت وتلی دی اوس هم دا حالات داسې راغلي دي چې بیا په پښتنو په کور باندې یو غوبل جوړ دی من په جرمني کې زه بیا د پارټۍ په تاریخچه باندې راځم په هغې لږې خبرې کوم ډېرې خبرې نه کوم ځکه چې دلته ملګري راغونډ شوي دي او کیدای شي ډېرې اوږدې اوږدې خبرې د بعضې ملګرو دپاره لږې ستومانه غوندې وي ستړي شي پرې داسې خبرې سړی باید وکړي چې بعضې ملګري واقعا یو عبرت واخلي یو پند ترې واخلي او هغه د دوی دپاره واقعا یو مثال شي وایي چې یاره پکار دي چې پښتانه په دې ننني کړکېچن حالت کې د قوم په حیث باندې نن چې د کرښې د ډیورنډ د کرښې په دواړو خواو کې کومه غمیزه روانه ده دا د پښتون په کور باندې روانه ده او دا غمیزه داخلي او بهرني دښمنانو په ګډه باندې یو پلان پروګرام جوړ کړی دی د افغانستان پخوانی تاریخ د پښتنو د تاریخ سره ګډ که سړی مطالعه کړي ما بیګم د ملګرو سره په خبرو کې ویل هر 50 کاله د پښتنو په دې کور باندې یو غوبل راغلی تاسو چنګیز او مغول او سکندر راونیسئ تر همدا اوسه پورې روسیان او اوس پسې امریکایان هېڅوک هم نه دي پاتې شوي
یو ځای کې پښتون نه دی تللی چې د چا په کور یې غونډارې ګزار کړی دی بلکې نور خلک راځي او د پښتون کور ته پښتون په دې خپله کور کې په ارامه نه پرېږدي د هغې ملتونه دي په هغې وروسته که چېرته د ملګرو ډېر دغه سړی پرې خبرې کولی شي زه په خپله په دې اوسني حالت کې د پښتنو په دواړو خواو د کرښې په دواړو خواو چې کوم غوبل را روان دی موږ دې ملګرو ته همیشه ویو چې نن چې کوم غوبل او کومه غمیزه د پښتون په قوم باندې را روانه ده د دې قوم وظیفه ده او د دې خلکو وظیفه ده چې د دې غمیزې نه به ځان خلاصوي موږ له بل هېڅوک هم نه راځي او نه به راشي چې موږ ته وایي چې ستاسو پرابلمونه مسلې به دله موږ حلوو نه په بره خوا او نه په کوزه خوا بلکې پښتانه به د یو قوم په حیث پخپله د دې جوګه کېږي او توانایي به پیدا کوي چې راپاڅي به او نن پښتانه هغه پښتانه نه دي چې په هغو کې نن روشن فکره تعلیم یافته روڼ اندي او هوښیار خلک نشته پښتانه مشران او کشران او تعلیم یافته په پخوانیو وختونو کې هم د دغسې کړکېچونو مسلو د حل لپاره لارې موندې کړي پیدا کړي دي او اوس هم همدا پیدا کوي موږ هم چې نن او تاسې دلته راغونډ شوي اصلي علت او خبره دا ده چې اوس موږ ته دا مسلې را په مخه دي د پښتون په کور باندې دا مسلې دي نو که پښتون دې مسلو ته ګوري او د خیر په غونډۍ ناست یو موږ چې دوی تباه کېږي موږ چې د دوی کورونه ورانېږي نو بل څوک خو نه راځي دا پښتانه به را بیدارېږي او وایي به چې یار موږ راوچتېږو او غواړو چې د دې پرابلمونو لپاره د حل لارې ومومو موږ په جرمني کې 22 کاله پخوا دې ته شروع کړې ده په هغې وخت کې زموږ فکر لا لږ بدل و کیسه رانه ډېره اوږده نه شي هغې وخت کې موږ فکر دا و چې موږ راغلي وو جرمني له سبقونو له موږ چې دلته یو موږ هم غواړو چې سبق ویلی دی دلته د جرمني کې د پښتنو دپاره څنګه مفید ثابت شو ما چې سبق ویلی دی او د 3 ټکي سبق ویلی زه څنګه د خپلو پښتنو په ګټه تمام شم دا سبق چې ما ویلی ما د خپلو پښتنو نه ویل ما خپل قوم نه ویلی زه خپل قوم باید نن د دنیا د قومونو لیول ته راورسولی شم خو هغه خو ځان په خبرو نه کېږي هغه پوهه غواړي هغه یو پروګرام غواړي یو تنظیم غواړي او یو کوټلې تنظیم غواړي پروګرام غواړي او ولاړ پښتانه غواړي چې په خپله څه چې نن موږ او تاسې پرې دلته خبرې کوو یا غواړو چې پرې خبرې وکړو په دې ته عقیده ولري مهم شی اول دا دی چې موږ پښتانه په خپله په خپل ځان ناول شروع وکړو موږ هلته ملګرو ته ویو چې اوس که زه یو پښتون یم د خپل ځان یو تعریف او ډیفینیشن باید وکړی شم چې زه اول د یو پښتون په حیث باندې څه وظیفه لرم یا زما ذمهواري څه ده خو زما ذمهواري اکثر وخت ملګرو موږ په دې بحثونه کوو چې اصل کې ذمهواري که زه د جلال آباد یو پښتون یم خو زما د کوټې او قندار او د چارسدې د پښتون سره څه شریک دي ولې ورپسې راپاڅېږي مثال په توګه موږ او تاسې دا د ډیورنډ کم کرښه چې ده په اصل کې د پښتون ویش چې کم دی دا نن په دنیا کې په نړیواله کچه او په ملي کچه لیول باندې دا یو پرابلم دی او مسله هم دی تر څو چې دا مسله نه وي حل شوي پښتون به او د حالات به همداسې وي لکه څنګه چې دي غټه مسله او دا د پښتنو ویش چې کم دی په مرکزي اشیا کې چې کم جنجال دی دغه د پښتون د قوم ویش دی تر څو پورې چې پښتون قوم نه وي یو شوی دغه ویش به دغه ډرامې به همداسې په مختلفو نومونو باندې په مختلفو نومونو باندې دا ډرامې کېږي او شوي دي او وروسته موږ ټولو ملګرو خپلو پښتنو ته ویو چې موږ له دا پکار دي چې په دې ننني حساس او کړکېچن وخت کې په دې باندې سوچ وکړو چې یو خو موږ د خپل بچي را بچ کړو د دې نه چې د ډسکو موزیک ځان بلکې یو غزل او چاربیت او سندرغاړی د خپل څلورو دیوالونه انټرنیشنل لیول ته راجګ کړو دا هم یو ذمهواري ده زموږ